الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفله، ومن آتى سلطانا افتتن. رواه أحمد والترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. کوم آیت مبارک چې ما ستاسو مخکې تلاوت کی، دې آیت کې الله سبحانه وتعالی بنده ته د اطمینان شي. انسان په دې حیثیت چې انسان دی، همیشه په دې فکر او دې سوچ کې دی چې دای څنګه ځان ته سکون او اطمینان حاصل کړي. هیڅ انسان په عالم کې داسې نشته چې هغه دې د سکون او اطمینان په فکر کې نه، لیکن خبره دا ده چې هر انسان د سکون او اطمینان د حاصلولو دپاره د خپل فکر موافق یې ورلاره اختیار کړي. څوک سکون په پاچهي کې ویني، د دا فکر دی چې کما ته پاچهي و زیارت نو بیا به زه په سکون او اطمینان باندې، او کچیرې دا نه وه نو بیا به دته سکون او اطمینان نه وي. ځکه نو د دغه پاچهي د حاصلېدلو دپاره دی هره طریقه په کار اچي تر څو چې دته پاچهي او دا وزیارت حاصل شي. دا که د بل په بې عزتي کې، د بل په لوټولو کې، د بل په وژلو کې، خو په هره طریقه چې دی دا شی لاس ته راوړي او ځان ته حاصل کړي، دی د حاصلولو کوشش کوي. ځکه دا د ځان سره فیصله کړې چې سکون او اطمینان دته په پاچهي کې حاصل. یو څوک بیا دا فکر کوي چې ما ته سکون او اطمینان دا په مالداري کې حاصل. زه چې څومره مالدار یم اغونه اندازه به ما ته سکون او اطمینان حاصل. دا د فکر دی. ځکه نو دی د خپل فکر موافق هغه ټولې لارې په کار اچي چې د هغو لارو څخه دی دغه مال وګټي او دته سکون په حاصل. نو بیا د حرام حلال جایز ناجایز د یو چا د حقوقو خیال نه ساتي، ولی د اطمینان طریقه دا تجارت بلري، دا مال بلري. چا به په شهرت کې د سکون او اطمینان فکر کړي، چا به په کومبل شي کې کړي، خو هر څوک د سکون او اطمینان د پاره یو طریقه په کار اچي. دا کنر دی، که ښځه ده، که امیر دی، که فقیر دی، د سکون یو لاره په کار دی اچي. لیکن دا ټول خلق غلط شوي دي. ټولو خلقو د سکون د حاصلېدلو لاره غلطه کړې. او کوم شي چې سکون حاصلېږي هغه شی د دوی څه ورک. ځکه نو چې دومره محنت کوي تر هغه یې زیاته بې اطمیناني او عدم سکون زیاتېږي. که مال ډېرېږي دغونه انسان نور بې اطمینانه کېږي. که تجارت زیاتېږي انسان هغونه نور پسې بې سکونه او اطمینانه کوي. که پاچهي لاسته راځي، که وزارت لاسته راځي، که شهرت لاسته راځي،
څومره چې دی په کوم شي کې چې دی د سکون ذریعه ګڼي ترقي کوي هغونه اندازه دی پریشانه کیږي. پکار خدا و چې دته د دې شي د حاصلېدلو په وجه اطمینان او سکون لاس ته راغلی وای، لیکن دا د لاس ته نه راځي. او دا تجربه ده، ټول انسانان دا وین. صاحب تجارت په تجارت کې نه دی مطمئن، لا د ترقی په فکر کې، پاچا په پاچاهي کې نه دی مطمئن، وزیر په وزارت کې نه دی مطمئن، صاحب شهرت په شهرت کې نه دی مطمئن. نو که په دغه شانو باندې سکون او اطمینان راتللی نو د تبلا سکون حاصل شوی. معلومه سول چې د کوم شی د سکون شی بللی هغه شی کې سکون نو د سکون شی بللی. ترسم ای اعرابی که نرسی به کعبه که این راه که تو میروی به ترکستان است. بیریږه ای اعرابی چې کعبه ته به ونه رسېږي، لکه تا چې کومه لاره اخیستې ده هغه ترکستان ته شي. نو لاره د سکون او اطمینان چې قرآن بیان کړی هغه د خلکو څه ورکسوي. نو کومې لارې چې دوی اختیار کړي دي په دې کې سکون نشته، بلکې مرض برتگیا جون جون دوا کی. هغه اردو شعر دی چې مرض نور پسې زیاتې دی چې څونه مې دوا خوړل، څونه چې دوا خورې هغونه پسې مریضي زیاتېږي. پر ځای د دې چې کمه سوی وای په مریضي کې نور زیادت راوستلی. اصل کې دلته انسان چې همیشه د خالق سره تعلق قطع کړي، پر انسان باندې د خیر لارې بندې شي او دغه انسان ته د حق او د باطل تر مابین یو قسم مشاکلت راشي. مشاکلت بین الحق والباطل دې ته وایي چې انسان ته یو شی باطل د حق په نظر باندې ښکاره شي. دا د تباهۍ لومړی ټکی چې انسان ته د باطل او حق تر مابین التباس راځي، دی حق او باطل سره جدا کولی نشي. نو هغه باطل د حق په شکل کې ورته ښکاره شي، بس په دې باطل کې واقع وي د حق ګڼي. څومره چې په هغه کې ترقي کوي هغونه اندازه پریشانی زیاتېږي. او دا یو ډېره خطرناکه بیماري. او دغه بیماری هغه وخت انسان ته راځي چې د انسان د خپل رب سره تعلق قطع شي. د دې وجه دا ده چې یو انسان د روح او د نفس فرق نشي کولی. هر کله چې یو انسان ته د روح او د نفس فرق نه معلومېږي نو دغه انسان د سکون او اطمینان لاره هم نشي پیدا کولی. دغه انسان چې د ځان د سکون دپاره تجارت یا مال یا شهرت یا وزارت یا پاچاهي دا ذریعه ګڼلې وه چې په دغه ذریعه به زه د خپل مطلوب ته رسېږم، دا په اصل کې د نفس مطالبه وه. دا د روح مطالبه بلې او اطمینان او سکون نفس ته نه راځي، اطمینان او سکون هغه روح ته راځي. دې پاچا دا فکر کړی دی چې دته په پاچاهي کې اطمینان حاصلي او دغه اطمینان دا د نفسي خواهشاتو د تقاضا پوره کولو ته ویلي. دا اصل کې سکون او اطمینان پیژندلی نه، ځکه دته د نفس او د روح تر مابین فرق نه دی. د نفس دا مزاج دی چې همیشه دی د لطف او د لذتونو مدعي او غوښتونکی، همیشه د دې په فکر او تلاش کې دی چې څنګه دته لذتونه خوندونه خواهشات دا حاصل. او هیڅ کله نفس داسې یو مقام ته نه رسیږي چې هلته دی ووایي چې بس. انساني نفس دا مزاج، څومره چې یو انسان د نفساني خواهشاتو پیروي کوي په هغونه اندازه باندې دا د نفس پر ده باندې قوي کېږي. ځکه وایي نفس پر ضعیف الایمان انسانانو باندې زمری او پر دې ضعیف الایمان انسانانو باندې قوت حاصل. کچیر یو انسان د خواهشاتو پوره کوونکی ته د هغه څه دا پوښتنه وکړې چې دا فلانی شی تا حاصل کړی دی، آیا دا نفس دا ویلی دی چې بس ته؟ نو هیڅ کله به نفس دا ونه وایي چې بس ته. دا د نفس تقاضا دا چې انسان پاچاهي کې لا د ترقی کوشش کوي یا په مال کې د لا ترقی کوشش کوي
یا په شهرت کې د لا ترقی کوشش کوي، دا په اصل کې د نفس تقاضا ده، دا د روح تقاضا نه. پر دغه صاحب باندې د روح او نفس دغه فرق ورک سوی. کوم شی چې د روح غوښتنه وه هغه شی د نفس غوښتنه بللی، او کوم شی چې د نفس غوښتنه وه هغه د روح غوښتنه بللی. نو ځکه چې څومره دی ترقي کوي تر هغه اندازې زیات دی پریشانه کیږي. نو اطمینان اصل کې روح ته راځي، اطمینان نفس ته نه راځي. موږ چې په کوم شی نفس غواړي هغه د اطمینان ذریعه بولو، نو چې نفس ته حاصل شي هغه اطمینان نشي راغلی. ولی چې موږ د نفس دپاره چې کوم شیان دي هغه د اطمینان ذرائع بللي، حال دا چې هغه د اطمینان ذرائع نه دي. نقصان په دغه ځای کې حضرت مولانا محمد یوسف لودیانوي رحمت الله علیه څخه چا پوښتنه کړې چې اسلام کې په دې موسیقي باندې په دې ساز سروز باندې بندیز دی او دا د انسان روح ته یو قسم غذا ده، دا یو سکون دی، یو اطمینان دی، نو ستاسو په دین کې په دې شی باندې منع راغلی. حضرت په جواب کې ورته لیکلي دي چې دا اصل کې د نفس غوښتنه ده، دا د روح غوښتنه نه ده. تا ته د روح او نفس فرق نه دی سوی، ځکه کوم شی چې د نفس غوښتنه ده دا تا د روح غوښتنه بللی ده، حال دا چې دا د روح غوښتنه نه ده، دا د نفس غوښتنه. کنه تجربه کته د هرې ګناه وروسته انسان پریشانه کیږي، اطمینان نور ته حاصلي، او د روح د غوښتنې پوره کولو وروسته انسان ته اطمینان حاصلي. او دا تجربه هر عبادت چې ته یې وکې چې په صحیح نیت باندې عبادت وکې، ولو که دا ستا پر وجود باندې ډېر زیات بوج وي، لیکن د عمل د کولو وروسته تا ته یو قسم اطمینان حاصلېږي. دا د روح علامه ده چې د عمل د کولو وروسته تا ته اطمینان حاصل، او د نفسي خواهش د پوره کولو وروسته انسان ته اطمینان نه حاصل. اوس نو بیا دا انسان دا دوه قسمه دي. یو هغه خلک دي چې د ایمان خاوندان دي، د ایمان وروسته په ګناهونو او معاصیو کې اخته دي، پر هغوی باندې دا د دوی نفس تر ایمان را لاندې په ټولو ګناهونو کې غښتل. په دغه انسان باندې ګناه کوي، وخت ور ضایع کوي، بد نظری ور باندې کوي، غیبت ور باندې کوي، ډېر زیات ګناهونه ور باندې کوي. لیکن دغه عاصی او ګناهګار بنده ته په هیڅ یوه ګناه کې او هیڅ یو خواهش نفس کې اطمینان نه حاصل. خو دغه انسان دا فکر کړی دی چې زما د وخت په ضایع کولو کې ماته اطمینان حاصلي، یا د ګناه کولو په وجه باندې ماته اطمینان حاصلي، حال دا چې دته اطمینان نه حاصل بلکې لا پریشانه کیږي. که یوه شپه د ده په ورکو باندې تېره شي، سبا بیا د دې شي تقاضا کوي، بله ورځ یې بیا کوي، بله ورځ یې بیا کوي، او هر افلا د دې مجلس ته ختمېدو څخه وروسته دته پریشاني حاصلېږي. دا کدی مني که نه مني دا دته حاصله. داسې یو انسان مکمل وخت ضایع کوي، ټول وخت یې په لهو او لعب باندې تېرېږي، نو دغه انسان آخر د دې خپل ژوند څخه تنګ شي. ولې دلته دغه انسان د روح او د نفس فرق نه دی کړی. د نفس تقاضاوې پوره کول د سکون ذریعه بللې ده، حال دا چې دا د پریشانۍ ذریعه. نو الله سبحانه وتعالی په دې مبارک آیت کې موږ ته د سکون طریقه شي. الله خبر ده بذکر الله، د الله عز وجل په ذکر باندې تطمئن القلوب، زړونه اطمینان حاصلي. دی آیت کی عجیب معنا پرته ده. الله سبحانه وتعالی او فرمایل الا بذکر الله، خبردار د الله تعالی په ذکر باندې. دلته الله سبحانه وتعالی د ذکر کلمه لفظ الله ته مضاف، ذکر الله یعنی ذکر الله، د الله تعالی یاد. هر هغه عمل چې ستا د خپل رب سره تعلق جوړوي هغه عمل ته ذکر ویل کېږي. ذکر یوازې و تسبیحات ته نه ویل کېږي، او نه یوازې تکبیر ویلو ته ویل کېږي، او نه یوازې د لا اله الا الله ویلو ته ویل کېږي، ځکه ذکر عربي کلمه یادونه. ذکر الله د الله تعالی یادونه،
هر هغه عمل چې ستا په زړه کې ستا د رب یاد را تازه کړي بس دغه ذکر. نو چون کې تسبیحات، تکبیر، تقدیس دا ټول د الله سبحانه و تعالی یاد ستا په زړه کې را تازه کړي، په دې خاطر باندې ورته ذکر وایي. دا د ذکر یوه څانګه ده. داسې مثلا ته په لمانځه باندې درېږې، په لمانځه کې ته د خپل رب یاد کې، د خپل رب سره تعلق ساتي، جهاد کې د الله حکم په ځان باندې نافذه، د الله د حکم امتثال کې، روژه نیسې، حج کې، د یو چا سره د خیر معامله کې، د یو مؤمن سره د خیر معاونت کې، یو چا ته د خیر خبره کې، یو څوک د بدې خبرې راګرځي، دا ټول ذکر. ځکه دا هر عمل ستا د خپل رب سره تعلق جوړي. نو معنا دا اصل چې د الله سبحانه و تعالی په دین دا زړونو اطمینان راځي. ځکه ذکر په معنا د دین دی، او دا دغه ذکر کلمه دا د ټول قرآن د پاره استعمال شوی. الله سبحانه و تعالی فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. موږ قرآن کریم نازل کړی او موږ حفاظت کړی. ټول قرآن ته الله تعالی ذکر کوي. علماء ته الله سبحانه و تعالی اصحاب ذکر وي. فاسألوا اهل الذکر، تاسو د اهل ذکر سره هغه خلک چې د الله تعالی سره تعلق دي دا غوي څه پوښتنه کوي. د دې وجه دا ده چې یو انسان د دین په هر شعبه کې وو، بس دا انسان د الله سبحانه و تعالی ذاکر بنده. البته یو څوک د دین ټولې شعبې مخته بیایي نو دا کامل په ذکر دی، او څوک یوه شعبه مخته بیایي دا د ذکر په یو شعبه کې. وروسته الله سبحانه و تعالی فرمایي تطمئن القلوب، اطمینان راځي. اطمینان دا د طمانینت ساخته شوی. طمانینت په اصل کې دا د زړه سکون ته ویل کېږي. انسان چې د یو شي په ارتباط بالکل سکون حاصل کاملا د هر طرف بې فکره شي دغه ته طمانینت وایي. او طمانینت دا معنا چې د انسان د الله سبحانه و تعالی په فیصلو باندې، په وعدو باندې، په احکامو باندې چې دا بنده په ارتباط کې کړي پورا یقین حاصل شي. دې ته اهل تصوف دا ربط القلب کلمه کاری، یعنی د زړه ربط د الله سبحانه و تعالی سره د انسان د زړه تعلق. الله سبحانه و تعالی د اصحاب کهف په ارتباط فرمای وربطنا علی قلوبهم، موږ د هغوی زړونه ور وتړل، یعنی د هغوی د زړونو رابطه مو د ځان سره جوړه کړل. بیا یې د دنیا د تر ټولو ظالم پاچا د ظلم او د هغه د استبداد په مقابله کې یوه ذره کمزوري ونه کړه. بیا یې د خپل رب سره د تعلق په خاطر باندې خپل قوم، قبیله، اولادونه، مال، عزت، جلال دا هر څه پرېښود. ولې؟ وجه دا ده چې د انسان د الله سبحانه و تعالی سره تعلق جوړ شو. دا ټول مخلوقات د الله سبحانه و تعالی پیدا کړي چې ستا د خپل رب سره تعلق جوړ شو، نو الله سبحانه و تعالی دغه ټوله دنیا تا ته مسخره ګرځي. نو بیا دنیا سړی څه کوي؟ بیا د دنیا شهرت سړی څه کوي؟ ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه مشهور بزرگ تیر شوی. ابراهیم ابن ادهم پاچهی پریښود. خلک د پاچهی د پاره خلک اوس وژني، انسانان قتلي، د کافرانو د حفاظت د پاره خپل د ملت خلک وژني، د کافرانو چوکیدار، د مسلمانانو قاتل. دا د پاچهی د پاره چې دی پر پاچهی باندې پاتې. خدا خلق د خالق لیری ځکه دوی ته د دنیا د ظاهري زیب و زینت دا په نظر ورغله. نو د پاچهی پرېښودل. چا ورته وویل چې تا دا پاچهی پرېښودله، ستا یو حکومت یو نظام. ده ورته ویل ما ته چې د الله تعالی په تعلق کوم څه حاصل دي هغه تر دې پاچهی ډېر زیات لوړ.
ځکه ما د پاچهي په دوران کې چې خلکو زما حکم مني هغه زما د خوف مني او هغوی زما سره په زړه باندې مخلص نه وه، لیکن اوس ما ته الله سبحانه وتعالی په دې ټولو مخلوقاتو باندې د تصرف حق را کړ. یعنی زه کولی سم چې د الله سبحانه وتعالی څه دعا وغواړم او الله سبحانه وتعالی زما دعا د هغه شي په ارتباط قبوله کړي. دا مطلب دی د تصرف. دا هغه ورته څنګه دولته د هغه یو ستن دا دریاب ته وغورځو، هغه ستن دریاب ته وغورځول، د مایانو ته غږ وکړي راپورته یې کړي، هغه ستن په خوله کې ورته راپورته ول. ما ته اوس الله سبحانه وتعالی دغه کیفیت راکړ. د چا چې د الله سبحانه وتعالی سره دغه تعلق جوړ شي دا به د شهرت تمنا کوي، دا به د خلکو تحفې او تحائف او دنیوي عزت غواړي، دا په ګمنامۍ کې خوشحاله دی، دا به په مسکنت کې خوشحاله دی، ځکه چې د خپل رب سره رابطه جوړه شي. او چې کله د انسان د الله سبحانه وتعالی سره رابطه جوړه شي بیا د دنیا هر مشکل ګالل انسان ته اسانه کېږي او هیڅ زور نه ورته غواړي. دې ته ربط القلب وایي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې دی کافر رالی د توره راوکشه، پیغمبر علیه السلام پروت دی او کافرم کافر دی، کوروالایم په جنگ کې قتل شوی، په همدا نیت را روان دی چې پیغمبر علیه السلام قتل کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم را پورته سو، داسې ورته ګوري، ورته وایي څوک دې ما څه منع کوای شي؟ من یمنعک مني؟ دی ورته وایي الله یمنعني منک، الله سبحانه وتعالی مې ستا څه منع کوي. بس دغه اطمینان قلبي، هیڅ سبب ته نظر نه دی تللی. نه صحابه ته आवाज کړی دی چې علي، نه زاری شروع کړي، هیڅ خبره نه رسه. حضرات صحابه وایي پیغمبر علیه السلام دغه کس ته توره اخیستې وه، توره یې په لاس کې وه، سړی یې مخ ته کښېنولې و، بیا یې موږ ته آواز راوکړي. والموږ چې راغلو دی مخ ته ناست و، د پیغمبر علیه السلام په لاس کې توره وه او بیا یې کیسه راته ګوره مخ کې آواز نه کوي. ولې؟ تعلق د الله تعالی سره جوړ. وایي چې طمع د مخلوق د دره پرې کړل پاچهي دی مبارک سکه ګدای، د مخلوق د دره طمع کته کول، بس دغه ربط القلب دی. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. طمانینت داته او د طمانینت او اطمینان محل دا زړه دی. زړه د اطمینان محل. زړه ته که اطمینان حاصل شو بیا حالات یو ذره تغییر انسان ته نه راول. یو مثال درته وایم، ډېر ساده مثال. یو سړی راولاړېږي خپل یو شی، پیسې یا یو بل شی، دا یو ځای ایږدي، ټلیفون یې دی، موټر یې دی، بل داسې یو قیمتي شی دی، دا یو ځای ایښي، خلکو ته دا وایي زما دغه شی ورک. د زړه په دې مطمئن دی چې دا پلاني ځای کې پروت دی، دغه ټول ملګري د ده سره پریشانه کېږي، لیکن د باطن چې کوم کیفیت دی ده ته پریشانی نه ده حاصل. ولې؟ ځکه د ده د زړه تعلق چې د کوم شي سره ستا هغه شی پر ځای باندې پروت دی. زړه مطمئن دی، په خوله که هر څه وایي، د زړه اطمینان حاصل، لیکن نور ملګري په دې باندې پریشانه، ځکه هغوی ته په دې ارتباط باندې شی او که د هغه شی د دا انسان څه ورک شي بیا په دې باندې د اطمینان نشي حاصل. بیا یې د زړه و د خولې خبره یوه ده. د انسان چې د الله سبحانه وتعالی سره تعلق جوړ شو بس مخلوقات ټول الله سبحانه وتعالی تا ته مسخر ګرځي. بیا چې ته د خپل رب څخه غواړې ستا دعا پوره کوي، که یې نه کړه قبوله هم ستا زړه مطمئن دی، ځکه چې ستا د رب دغه غوښتنه. یو بزرګ وایي زما دعا چې قبوله نه شي زه خوشحاله یم تر دې چې دعا مې قبوله شي. دا هغه د اطمینان اعلی درجه. ولې؟ وایي ما چې کومه دعا غوښتې ده ما د خپل ربه غوښتې ده، او زما رب زما پر حالاتو پوره علم لري، زما په آینده خبر دی، زما په تیر خبر دی، زما په ذریتونو خبر، او ما دا عقیده ده چې زما رب په چا ظلم نه کوي، زما رب په کافرم ظلم نه کوي، او زما رب خپل احسان او رحمت په دنیا کې د کافر څوم نه منع کوي. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا و فخور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. ای کریم ذاته ته چې د خپلو غیبو د خزانو څخه
گبر ترسا چې کافران بت پرستان دي هغو ته ډوډۍ ورکوې نو خپل دوستان به کله محروم کې ستا چې پر دشمنانو هم نظر. نو الله سبحانه وتعالی باندې د انسان دا عقیده نو دغه رب چې ستا دعا نه کي قبوله په ظاهره دا رب ستا په حالاتو خبر دی په تا ظلم نه کوي په دې کې ستا خیر دی ستا دپاره مصلحت دی ولو که ته په خپل مصلحت باندې خبر نه نو دا بزرګ وایي چې نیک کوله زه وایم چې زما رب د مصالحو په خاطر نه ده قبله کړې ځکه زما رب په ما ظلم نه کوي که زما اقتصادي حالت کمزوری دی که زه مریض یم که زه په بند کې یم که زه په مصیبت کې یم دا زما د رب زما دپاره بهترینه فیصله ده او په دې کې زما خیر دی دې ته اطمینان قلب وایي او دغه کیفیت دا انسان ته په دین حاصل الا بذکر الله تطمئن القلوب زړونه اطمینان پیدا کوي او زړه چې اطمینان پیدا کوي د انسان نور اعضاء اطمینان پیدا کوي او که په زړه کې اطمینان نو نور اعضاء ته اطمینان نه راځي د زړه اطمینان سترګو ته اطمینان ورکوي سترګو ته سکون ورکوي د زړه اطمینان ژبې ته سکون ورکوي د زړه اطمینان د انسان نور اعضاء ته سکون ورکوي او هر کله چې زړه ته اطمینان راغلی بیا انسان پر عباداتو باندې خوند اخلي بیا د عباداتو په کولو باندې خوند او ذوق موږ ته چې عبادات خوند نه راکوي وجه دا ده چې پر موږ باندې نفسیات او لذتونه خواهشات غالبه د خواهش پوره کولو په فکر کې یو لیکن د قلبي اطمینان او روحي اطمینان فکر نشته راست نو یو خدا مهمه ده چې انسان باید دیندار که دینداری و اطمینان دی که دینداری نه و اطمینان نشي راځي ولو که هر څومره زیاته سرمایه پیدا کړي ظاهري عزت پیدا کړي پاچهي پیدا کړي یوه ذره اطمینان به نه راځي او الله سبحانه وتعالی د اطمینان ځای زړه بللی چې زر واره په خوله باندې ووایه چې مطمئن یم ستا د زړه کیفیات تا ته معلوم دي چې زما څه حال خلکو ته به خود په ظاهري لباس باندې په ظاهري نقل و حرکت باندې په ظاهري خبرو باندې ځان مطمئن معرفي کړي لیکن ستا د باطن کیفیات تا ته معلوم دي چې اطمینان شته که دې ته بیا اطمینان نه ویل کېږي ځکه د اطمینان خپل ځان ته علائمي د اطمینان علامه دا ده چې انسان د الهي احکامو پوره پابند دی که یو انسان د الهي احکامو پابندي وکړه دا ته اطمینان ویل کېږي حضرت جریر ابن عبدالله یو صحابي پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړي پر دې خبره باندې چې دا هر مؤمن خیر خواه وي النصح لكل مسلم دا هر مسلمان خیر خواهي پر دې بیعت وکړي اوس نو دغه ته اطمینان وایي خادم تیل ته ورسه ماته یو آس را رانیست خادم لاړې آس یې راوستي ورته په څو دې رانیوی هغه ورته په 400 درهم آس ته چې داسې وکړه صحابه خو مجاهدین و په آسانو پیدل داسې نه وه لکه دا موږ تاسو خود په دا بیډو په دغه شه پوهېږو په دا کرکټ مرکټ که داسې یو ټوپک را ښکاره کړې پیژنو اعلان توره که را ښکاره کړې خو بیخي په پوهېږو نو ورته ویل چې دا آس خو قیمتي دی دا په 400 درهمه ارزان ورسه هغه سړی را وغواړه او مالک یې را اوښتې هغه ته وایي تا دا آس ولې په 400 ورکړي هغه ورته زما ضرورت دی پیسو ته مې اړتیا ده دی ورته ستا د دې آس قیمت چې دی دا 500 100 درهمه نور ورکړي بیا هغه ورته وایي چې سیده دی وایي یا دا قیمت هم لږ دی 100 نور ورکړي 600 بیا وایي دا قیمت لږ دی 100 نور ورکړي آخر یې 800 ته رسي وایي اوس یې قیمت پوره دا ته اطمینان قلب وایي چې ستا شخصي ګټه ده لا تا د الله حکم پر ځان غالب دا نه چې که برکونه ولاړل یخی خلکو ته په لس تمامو دی خلکو ته په 100 ورکړي اطمینان قلب دا ته نه وایي د اطمینان قلب علامه ده چې د خدای حکم ته په هر حال کې داسې کلک تیار یې چې که ستا ظاهري ګټه یې که نه یې قربان کړي دا نه چې یو شی تا ته په 100 تمام په 200 تمام دی ته خلکو ته په 1000 ورکړي 1200 په 1400 ورکړي د یو شي څخه یو چند ګټه قانونا ضروري ده دا چې ته 10 چند ګټه ور باندې کوي دا ظلم دی دا غبن فاحش دی
په دا کې الله برکت هم نه دراشي. او یاد ساتي څوک چې زیاته ګټه پر مسلمان کې خدای پریس کې برکت نه ورشي، هغه پیسې به بیا د په مرزونو، په پریشانیو، په حکومتي دعوو، په غلطو طریقو باندې مصرف. د اطمینان قلب دا علامه. چا بد رد درته وویل، تا د ځان سره فیصله وکړه چې زه دته باید څه ووایم، باید شرعي حدود دې مراعات کړل، دې ته اطمینان قلب وایي. ولې چې د الله سره تعلق جوړ. د علي رضی الله عنه څه پوښتنه وه، یهودي راغزار کې هغه پر مخ ورته کړه د ایله مخکې د الله دپاره، اوس نفسیات پکښې ده. دا ته اطمینان قلب وایي. د اطمینان ځای دا زړه دی، محل یې زړه دی. که دغه ته اطمینان راغلی، اعضا به د الله په حکم کې سم دم چلیږي. دې ته ربط القلب وایي. حکیم الامت رحمه الله وایي دغه اصل د تصوف خاصیت دی، دغه اصل تصوف چې بعد دغه کیفیت درته حاصل شي. اوس نو دا چې انسان ته حاصلي، دا دوه حدیثه ما درته وویل، دا دوه حدیثه د دغه آیت په تشریح کې درته بیانوم او د اوسني حالاتو موافق. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل امت د آخري زمانې د فتنو په ارتباط سخت ډیر بیرولي، او دا فتنې د امت ته ډېرې زیاتې بیان کړي. فتنه دا د اهل فتنه و څه راځي، ځکه فتنه چې زیږي دا د اهل فتنه و څه راځي. دعات الفتنه د فتنې بلونکي چې خلق فتنې ته راغلي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخر زمانه کې به داسې خلق وي چې د جهنم پر څنډه به ولاړ وي، خلق به جهنم ته دعوت وي، جهنم ته به خلق راغلي. دا ژبې به دا خوږې وي تر عسلو، او زړونه به زړونه د شرمشان. السنتهم احلى من العسل وقلوبهم قلوب الزياب او كما قال عليه السلام. زړونه به د شرمشان. دغسې زمانه چې په انسان باندې راله، انسان به سخت ډیر پام د ځان سره، اسی به په هر شي کې ځان نه ورچي. حضرت پیغمبر علیه السلام فرمایي ان السعید لمن جنب الفتن. یقینا نیکبخت انسان، سعید انسان، د سعادت خاوند، د نیکبختی خاوند هغه انسان دی، لمن هغه څوک دی جنب الفتن چې د فتنو څخه محفوظ پاتې، چې د فتنې څخه ځان وساتي، دا سعید انسان. فتنه دا د انسان په قول کې هم راځي، دا په فعل کې هم راځي، دا په لباس کې هم راځي. نن سبا موږ وینو چې خلک انسانان فتنو ته دعوتي، کوپر ته دعوتي، د کوپر خدمت ته دعوتي، د کوپر تایید ته دعوتي. په دې کې زیات محنت وسي، ځان وساتل شي کنه. په لوی لاس به ځان د کافرانو د پاره داعی ګرځولي او د کفر دفاع ته بدرېدلی او ځان به جهنم ته رسي. ورسته حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا فتنه راځي پچیش. دا خو یې وفرمایل چې نیکبخت انسان هغه دی چې د فتنې څخه محفوظ. دا نیکبخت اشه د ترمذی او د احمد روایت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي من سکن البادیه جفا. څوک چې په صحرا کې وسیدونکی صحرا نشین سو، جفا دغه انسان سخزړی سو. ولی وجه دا ده چې په صحرا کې اوسېدل دا په عمومي توګه انسان د علم او دین د خبرو څخه لرې ساتي. نو معنا د حدیث شریف دا نه ده چې په صحرا کې اوسېدل منع سو. معنا دا سوله چې هر انسان د دین او علماو څخه لرې سو، بس په دې انسان کې دا د زړه سختي راځي. مقصود صحرا نه ده. وجه علما دا بیان کړی دی چې من سکن البادیه جفا، څوک چې په بادیه او صحرا او دشتو بیابان کې اوسېدي دا سخزړی سو. وجه دا ده چې هلته علم نه وي او علما نه وي. نو مطلب دا دی چې څوک د علماو لرې اوسېدي دا انسان سخزړی او په زړه کې دا سختی او دا شی پیدا کیږي. دا کله کور څنګه عالم وي هم دی تعلق نه ساتي، دغه کیفیت دی. او دا که په غرونو کې وسیدي هم دا کیفیت. دی حدیث کې پیغمبر علیه السلام انسان ته د زړه د نرمۍ او د اطمینان او سکون د حاصلولو لاره وشو چې هغه وخت ته د زړه نرمۍ او سکون او اطمینان راځي
چې ستا د اهل علم اهل دین سره تعلق کله د اهل دین سره تعلق نو د هغوی سره د ناسته ولاړه نه وه د هغوی سره د رابطه او تعلق نو ستا په زړه کې به لامحاله سختي راځي او د دینه به لرې کېږي د کافرانو د دعوت اثر به در باندې لویږي د هغوی څه به متاثر کېږي بیا به د کفر محرفو قوانینو ته د جواز او د سیوالي دلایل لټوي بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي من اتبع سیده څوک چې په ښکار پسې سو دا انسان غافل سو څوک چې په ښکار پسې سو دا غافل سو شارحین حدیث وایي یعنی انسان چې ښکار کاروبار وګرځاو یو وخت د ښکار دپاره ووتلې تفریحا په دې کې باک نشته لیکن که دوامداره په ښکار ته پسې سې نو دا په تا کې غفلت پیدا کوي ولې د جماعت د لمانځه پابندي درڅه ختمیږي د شرعي حدودو خیال درڅه ختمیږي حیوان به دې ویشتلی هغه به مړ وي ته وایې ما خو زحمت کړی دی بس هسې به خوري او دا تجربه د دې حدیث د دې کلمې مطلب دا دی چې هر هغه عمل چې انسان په هغه کې دوامداره واقع سي چې د دین کار نه وي نو انسان د هغه کار په وجه باندې په غفلت او بېدینۍ کې واقع کېږي لکه دا نن سبا چې زموږ او ستاسې د عام مجالس یا د امیلي بل کار نسته بس خامخا به دی په لوی اختر او کوچني اختر کې میله باشي که دا سړی یو عمل وګرځي دا سړی نه د جماعت پابندي کوای شي نه د تلاوت پابندي کوای شي نه د خپلو اذکارو پابندي کوای شي نه د نورو حقوق پر ځای کوای شي بس دا بې طبیعت ګرځېدلی او تاسو وینئ دا ځینې خلک حتی د اختر کې پر خپلو دوستانو پوښتنه ځینې پاتې میلې ته ورځېدل دا شی هم په انسان کې دا اطمینان او سکون ختمي نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې حدیث غرض یوازې دا نه دی چې سړی بس ښکار کاروبار وګرځي غفلت راځي بلکې هر هغه عمل چې انسان یې داسې کار وګرځي چې نور ځینې پاته کړي دا په انسان کې غفلت راغلی او دریم شی پیغمبر علیه السلام بیانوي من آتا سلطانا څوک چې پاچاهانو ته راغلی افتتنا په فتنه کې واقع سو پاچاهانو ته ورنږدې سوې په فتنه کې به واقع سو لالکاري رحمه الله فرمایي چې علماو لیکلي دي چا که د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د زمانې وروسته چا ته عادل باچا اویل کافر کیږي چا ته به عادل نه وایي باچا ته چې راللې پاچاهانو پسې سولې په فتنه کې به راځي من آتا سلطانا پاچاهانو ته د پاچاهانو طرفدارو ته که راغللې په فتنه کې به واقع کېږي د کلام حاله به د هغوی خبرې تاییدی د هغوی داسې خبرې چې د دین به خلاف وي د اسلام به خلاف وي د انسانیت به خلاف وي ته به تاییدی د هغه دپاره به توجیحات لټې چې د دې مطلب دا نه دی د دې مطلب دا دی د هغوی د وحشت کارو ته بیا ته د خیر او خیرخواهۍ کارونه وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایي چې ان سعید لمن جنب الفتن دا معنا چې فتنې چیرې راځي فتنې د پاچاهانو په طرفداري کوي حکومتونو ته نږدې کېدل د پاچاهانو سره تعلق ساتل د هغوی د اتباعو سره تعلق ساتل انسان په فتنه کې واقع او دا د آخرت او دنیا دواړو په لحاظ انسان په فتنه کې واقع کوي او موږ او تاسو په دغه زمانه کې په دغه فتنه کې مبتلا یو نو نیکبخت انسان هغه دی چې د دغه فتنو څخه ځان وساتي او د دغه چې خلکو څخه لرې سو د هغوی په ارتباط هیڅ د خیر عقیده او فکر ونه ساتي بس دا انسان به محفوظ او که د داسې خلکو په ارتباط چا د خیر فکر وکړي نو شر خیر نه راوړي قانون دا الشر لا یاتی بخیر شر خیر نه راوړي دا قانون د چا چې د خپل رب سره رابطه غلطه وه د چا چې د حضرت پیغمبر علیه السلام سره رابطه غلطه وه هغه هیڅکله تا ته صادق کېدلی نشي ولې د یو چا صدق او دیانت د خپل رب سره معلومیږي زما چې شکل او صورت طریقه او کردار د الله د پیغمبر د طریقې خلاف دی د الله د دین د طریقې خلاف دی زما خبره څنګه صادقه کېدلی شي زه څنګه صادق کېدلی شم ما چې د خپل رب سره وعده په درواغو کړې بیا به څنګه زه تا ته صادق شم ستا په خیرخواهۍ کې هېڅ امکان نه لري ولی انسان د خپل رنګه معلومیږي زه چې کله د یو چا څخه شی اخلم د یو چا سره خبره کوم زه د هغه شکل ته ګورم د هغه لباس ته ګورم د هغه معاملاتو ته ګورم زه هم چې ستا د خپل رب سره معامله صحیح نه ده نو زما سره به دې معامله څنګه صحیح
هیڅ امکان نه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی حدیث کې مشتد فتنې ځای موشو چې فتنه په دغه ځای کې ده. نو نیکبخت هغه څوک دی چې د فتنو محفوظ سو، د فتنې ځای درته وشو دی، د دا درو کارو څخه چې سړی محفوظ سو، هغه انسان بیا د زړه اطمینان لاسته راوړي. چا چې د زړه اطمینان لاسته راوړي د الله سره تعلق جوړیږي، بس دغه انسان الله ته محبوب کیږي. الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد